ډیره مننه مهران وزیر صاحب، خصوصا خپل ملګری خادم حسین صاحب یو جهان مننه چې نن یې ستاسو سره زه دلته مخاطب کړم. شګفته ملک میډم او شکور صاحب ستاسو مننه. او شکور صاحب ستاسو په مخ کې ډېرې ګټورې خبرې وکړلې او په یو بین الاقوامي تناظر کې تاسو ته دا څیز پیش کو. زه به کوشش کوم چې داسې د یو مخ نړیوال سیاسي تناظر نه لږ پسنډه او د پښتني کلتور سره اړونده یو دوه نکتې ستاسو په مخ کې کېږدم. خو بنیادي څیز ما خپل چې دغه کم کړی دی هغه د هیومنزم چې کومه فلاسفي ده د هغې نه زه کوشش کوم چې څه څیزونه په هغې پرسپیکټیو کې څیزونو ته لږ وګورم. په دې زموږ دا ټاپک چې کوم دی په دې کې زغم دی، زغم، برداشت. نو اوس برداشت چې کوم دی د برداشت خو ډېر قسمونه دي. برداشت مونږ اکثر د بېوسۍ نه هم کوو، مونږ ذهني طور برداشت نه کوو، مونږ فکري طور برداشت ته نه یو تیار، خو د بېوسۍ نه هم کله کله کوو، د مجبورۍ نه هم کوو. نو آیا دغه برداشت به هغه بل چې کوم فکري برداشت دی د هغې سره مماثل وي، د هغې سره به مترادف وي، د هغې سره به یو شانوالی لري او که نه چې ته د بېوسۍ نه برداشت کوې؟ نو دغه څیز پېژندل دي چې مونږ د بېوسۍ نه برداشت ونه کړو بلکې مونږ فکري طور، مونږ ذهني طور دې ته مایل شو چې مونږ برداشت والا خلک یو. نو دغه څیز دی. اوس مثلا برداشت یو دوایي مونږ خورو نو زما جسم یې برداشت کوي یا یې نه برداشت کوي، هغه هم یو قسم دی. داسې نور هم ډېر قسمونه دي. خو دلته چې کوم مونږ برداشت خبره کوو نو هغه سوشل برداشت، سوسایټۍ کې، په معاشره کې، په ټولنه کې مونږ برداشت څنګه کوو. او دغه څیز چې کوم دی دا مونږ ته دوه درې څیزونه را مخې ته کوي. یو چې کله مونږ سوشل برداشت خو په ذهني سطح باندې مونږ دا قبول کړي وي چې مونږ برداشت والا یو، نو هغه دوه، یو خو امتیازات ختموي، هغه څیز به امتیاز ختم کړي. امتیاز په ډېرو شکلونو شته، د نسل په بنیاد هم شته، د ژبې په بنیاد هم شته، د طبقې په بنیاد هم شته، د کسب په بنیاد هم شته، د پیشې په بنیاد هم شته. خو چې کله مونږ ذهني قبوله کړي وي چې مونږ د زغم خلک یو، نو بیا ماته د هر نسل، د هر ژبې ویونکي، د هر طبقې والا، د هر برادرۍ والا هغه زه بیا ځان سره د یو شانوالی یا یو کولو ته زه آماده کېدی شم. بل څیز همدردي پیدا کوي. دغه څیز بیا همدردي پیدا کوي د انسانانو ترمنځ، د وګړو ترمنځ، د خیلونو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ، د ملکونو ترمنځ همدردي پیدا کوي او د سوچ بوج رویه راولاړوي. هغه یو ریزنیبل څیز مخې ته راولي. ځکه چې زه په یو فکري بنیاد باندې ولاړ یم نو ما بیا هغه څیز قبول کړي وي، نو هغه باقاعده د یو سوچ په بنیاد باندې ما قبول کړي وي. او دا څیزونه چې کله امتیازات ختم شي او همدردي پیدا شي نو دا یو پرامنه ټولنه مخې ته راوړي. دا درې څیزونه. او څه شي؟ هغه برداشت چې کله اوس بل لفظ د دې سره امن دی. امن. اوس امن آیا ډزبندي چې کومه ده چې مونږ وایو چې سیز فایر، نو دا امن دی چې یو مونږ مخکې د اکثر چې کله د حامد کرزي یا د اشرف غني حکومت به چې و نو د زمونږ د بره وروڼه چې کوم دي خفه کېږي ده نه، هغوی به اکثر بیا سوالونه دغه کول، محنتونه به کول. مونږ طالبانو ته محنت کوو چې د اختر دپاره سیز فایر وکړي. لکه دا اوس امن دی، دې ته د امن نوم ورکولو که نه. مونږ د هغې دپاره لکه اوس دا بله ورځ چې سیز فایر شوی دی، چا کړی دی چا نه دی کړی، آیا دا امن دی په رښتیا؟ نو امن آیا د ډزبندۍ ته امن ویلی شي؟ سرمایې تحفظ ته امن ویلی شي؟
دا خلک مونږ ته ریزن کوي که نه چې په افغانستان کې ډېر امن دی، هلته منځونو ته خلک ځي، دوکانونه کولاو پرېږدي، نو دا خو سرمایه محفوظه شوه که نه. نو د سرمایې محفوظول ته به امن وایو، دا امن نه دی. ټیک. او بېغمه خوب کولو ته امن وایي. مونږ نمبر 1 یو ځکه تاسو خوب کوئ، ځکه تاسو خپل بېغمه وده یئ، مونږ نمبر 1 یو. نو دا بېغمې ته به مونږ امن وایو. دا هغه چیز چې کوم دی ما په خیال امن چې کوم دی، امن بنیادي طور د احترام په معنا دی. احترام چې کله ته په ټولنه کې هر یو وګړي ته احترام لرې نو بیا امن دی. او یو بله خبره به درته وکړم چې د یو بل برداشت کول او زغم، امن تش د انسان د وجود تحفظ نه دی، امن د انسان د فکر تحفظ دی. امن د انسان د فکر تحفظ دی. اوس که د انسان فکر په یوه ټولنه کې محفوظ وي نو دې ته به مونږ، اوس که سرمایه زما محفوظه ده او فکر مې محفوظ نه دی نو دې ته زه امن کم سے کم نشم ویلی که نه. یا ډز بند دی خو زما په فکر پابندي ده، دې ته زه کم سے کم امن نشم ویلی. او امن هله راځي مخې ته چې کله ته په انساني صلاحیتونو یقین ولرې. په انساني صلاحیتونو یقین لرل بلکې ایمان لرل نو هله امن راځي. او انساني صلاحیتونو باندې ایمان لرل گویا ته دا د هیومنزم اصل فلسفه ده، دا د انسان دوستۍ بنیادی فلسفه دغه ده. انسانیت را زه په دې معذرت سره اکثر دا خلک وایي چې شاعر انسانیت دغه رحمان بابا، زه ډېر معذرت سره رحمان بابا د اخلاقیاتو مبلغ شاعر دی، هغه د اخلاقیاتو مبلغ دی. هغه د هیومنزم یا د انسان دوستۍ چې کومه فلسافیکل تشریح کېدی شي هغې باندې رحمان بابا په هغه ګز نه پوره کېږي را سره. نو هغه چې مونږ ګورو د خوشحال خټک یو شعر دی، ما ته که شعر را یاد شو خدای دې وکړي چې نه پوهېږم چې څه څیز چې څه شی دی دا بشر یا خو لږ تر خدای راکوز دی که یې نه دی برابر. نو دلته د انسان په صلاحیت باندې یقین کول دی، لږ تر خدای راکوز دی. ولې چې کوم سیز د خدایي صفات کې شامل دی، تخلیق کول دا خدایي صفت دی او دا تخلیق کی قوت په انسان کې موجود دی. نو چې دغه موجود دی او زه هغه تخلیقي قوت کله ومنم نو دې مقصد دا دی چې زه د انسان په صلاحیتونو یقین لرم. او که زه د انسان په صلاحیتونو یقین ولرم نو زه به هیومنسټ وم. او که چېرته زه خلکو ته دا وایم چې کر د ګل وکړه چې سیمه د ګلزار شي، ازغیمه کره په پښو کې به د خار شي، دا خو نصیحت دی. دا خو ته ډېرو خلکو ته ووایه چې داسې کوه او داسې کوه او داسې کوه، دا خو ممبر باندې روزانه مونږ ته دا خبرې کېږي. خو چې کله ذهني طور هغه څیز ما منلی نه وي چې دا د خدایي صفات چې کم دي دا په انسان کې موجود دي او دا چې کله موجود دي دا د صلاحیتونه دي او دا صلاحیتونه چې کله زه ومنم نو دلته به په ما کې برداشت راځي. بیا به څوک دا نه وایي چې یاره ته دا تخلیق چې تا وکړو دا خو د خدایي صفت سره متصادم دی لہذا دا تا ته اجازت نشته. نه، بلکې هغې به دا معناوي چې او تا کې دا صلاحیتونه شته دي او چې کله دا صلاحیتونه را کې شته نو تاسو دا پښتون کلچر حوالې سره زه خبره کوم. نو شهباز خان وزیر دلته که وزیر سټوډنټ څوک موجود وي نو هغه به شهباز خان خامخا پیژني. شهباز خان وزیر اوس وفات شوی دی، ریډیو پاکستان نه ډېر غانې نشر شوي دي او هغه بنیادي طور پیژنګلو په ټوکو ټکالو وه، هغه به ټوکې کولې. نو هغه کې دا صلاحیت موجود و چې هغه به خلک خندول. اوس مونږ که چېرته دا وایو چې نه دا خندا کلچر چې کم دی دا خو د یو مومن سړي د یو
شرعي سړي خشوع وضو والا سړي د دې کار نه دی. لکه مونږ عموما دا خبره اورو چې یاره دومره هلکه دومره ډېر د وخندل آیا په تا باندې جنت زیری وشو؟ نو مقصد دا دی چې هله به مونږ خاندو چې په مونږ تش د جنت زیری وشي. نو دا خندا کلتور ختمول دا مونږ د شهباز خان د صلاحیتونو نه انکار کول دی. نو اوس که زه د شهباز خان د صلاحیتونو نه انکار کوم نو زه انسان دوست نه یم، او نو چې زه انسان دوست نه یم نو زه گویا شهباز خان ته په بد نظر ګورم. نو زه یو پرامنه معاشره د برداشت والا سړی زه څنګه ثابتېدی شم؟ یا مثلا میراوس راواخلئ، تاسو په پښتنه معاشره کې بل شهباز خان وزیر یا بل میراوس ولې نه پیدا کیږي؟ ځکه نه پیدا کیږي چې مونږ د خندا کلتور او انساني صلاحیتونو ته په شا کتلی دي. مونږ هغه صلاحیتونه نه منو چې کوم په هغوی کې موجود دي. نو ځکه اوس مونږ سره دویم میراوس نه راځي. زمونږ اداکاران چې کوم دي هغه مجاهد نوم یې و که څه نوم یې و، نن سبا په امریکې کې ناست دی، هغه جانان باندې به ډېر مشهور و، عالمزیب مجاهد. هغه کس اوس بل نه پیدا کیږي دلته په پښتانه. تاسو د سی ډي ډرامې دا یو څه بل څه دا اوس چې کوم تیټر کیږي د هغه په شان خلک ولې نه پیدا کیږي؟ ځکه یا مونږ وتښتولو، هارون باچا مونږ وتښتولو، د هغه د انساني کلتور نه د صلاحیت نه مونږ انکار وکړو. چې کله مونږ ډیس اون که نو هغه وتښتېده. نو په داسې معاشره کې په ما باندې د امن او د برداشت دا کیسه په ما کم سے کم زه نه ګڼم چې دغه راشي. خوشحال خان خټک ډېر پخوا ویلي دا یوه مصره هغه بل ما ته شعرونه اکثر نه یادېږي. زه په کلاس کې هم سټوډنټانو ته وایم چې کلاسونه شعرونه تاسو راته را یادوئ چې هر سړی پیدا د خپل خپل کار لره که نه، هر سړی پیدا د خپل خپل کار لره که نه. اوس په دې شعر کې خوشحال خان خټک د هیومنسټ فلسفې مکمل علمبردار دی. هغه خپل خپل کار دی هر سړي ولا پیژني چې تا کم کار دی. او که دا په معاشره کې مونږ رواج که نو گویا مونږ داسې وکړل چې مونږ یو پرامنه معاشره، یو هیومنسټ معاشره، یو انسان دوسته معاشره مونږ قایمولی شو. لکه مونږ اوس ګورو که نه کسبګر چې مونږ کم هنرمندان دي، شاعران دي، ادیبان دي، مختلف ژبې دي، مختلف مذاهب دي، د دې تعین به څوک کوي چې دا ښه دی او دا بد دی؟ لکه دا فریم ورک چې دا ښه دی او دا بد دی، د دې تعین کول ما دپاره خپله پښتونولي ډېره عزیزه وي. او زه اکثر دا خلک چې کله دا خبره کوي چې پښتونولي داسې یو رواج دی او یو داسې دغه دی او فلانه، نو زه ورته وایم دا هم د یو تهذیبي نرګسیت یو اندازه ده چې ګنې زه د پنجابي د خپل سماج چې د هغې کم کلتور دی د هغې نه زه نفي کوم. زه چې خپل تهذیبي دغه پښتونوالۍ باندې دومره تفخر کوم نو د دې مقصد دا دی چې زه د هغه بل نګریټ کوم نو هغه نه نفي کوم. ولې؟ هغه انسان هم دومره اهم دی، د هغه ژبه هم دومره اهم ده، د هغه لنګ هم دومره اهم دی څومره چې زما کمیز اهم دی. که هغې ته زه په بد نظر ګورم او دغه یو څیز چې کوم دی مونږ چې دا دلته چې کومې شخړې دي بنیادي طور دا موجوده، نو دې څیز مونږ دې حد ته رسولی یو چې اوس په مونږ کې دا اوس تاسو زه د بنو مازیګر نوم به تاسو ډېر اورېدلی وي که نه، بنو مازیګر. نو په بنو مازیګر څه شی دی؟ هغې کې عموما کېږي دا چې په اطرافو کې چې کوم ودونه وشي، مخکې خو به د اتوار د چوټۍ موټۍ دا پروا نه وه، هره ورځ به وه، خو اوس پکې لږ معمولي ده د اتوار ته مخ کیسه راغله. نو هغه په اطرافو کې چې کوم ودونه کېږي نو د واده زلمې چې کوم وي هغه خپل 25-30 کسان چې کوم د خاص ملګري وي هغه راوغواړي او د ډوډۍ موډۍ وشي، مازدیګر ټایم ته دی په ډاټسنو کې یا په ګاډو کې ښار ته راشي. او بیا ښار ته چې راځي نو ظاهره خبره ده په اطرافو کې ډېر ودونه وي، څوک ته یو ځای نه څوک ته بل ځای نه. نو د ښار یوه کوڅه هم داسې نه وي چې په هغې کې د واده زلمي نه وي روان او په واده زلمو سره ډول نه وي
اتڼ نه وي او هغه عملونه یې نه وي اچولي او ډانسونه نه وي. اوس په دې کې په دې کوڅو کې خو به څوک په سایکل هم روان وي، څوک به په رکشا کې هم روان وي، څوک به اسپتال ته هم روان وي، څوک به مونځ ته هم روان وي، څوک به بل کار ته هم خپل دکان ته به هم روان وي. خو تاسو یقین وکئ چې ما په بنو کې څومره وخت تیر کړی دی چې دا ډاټسن، دا موټر، دا رکشا، دا به په دې ډول سورنا پسې داسې په آرام آرام روان وي، هارن به نه وهي او خو لار به داسې په آرام آرام غواړي. هغې وجه څه ده؟ هغه برداشت، چونکې زمونږ په کلچر کې د برداشت هغه چیز موجود و، څنګه چې شکور صاحب ورته اشاره وکړه چې مات کړی شو، خو زمونږ په کلچر کې خو موجود و. نو هغه چا هم دا نه دي ویلي چې هلکه لار پرېږده، هلکه لرې شه، هلکه ما پرېږده چې زه ځان ورسوم. ځکه چې دغه بوډا چې نن اسپتال ته روان دی په یو وخت کې ده هم واده کړی و او ده هم د خپل ملګري دی بنو ښار ته راوستی و. نو دا کلچرل هغه تړل دی یو بل سره، ده ته هغه ور یادېږي. نو ځکه دی غوسه نه کوي، روان وي په خپله مخه. بل زمونږ په دې کلچر برداشت، زمونږ جوائنٹ فیملیز دي. تاسو سوچ کړی دی چې جوائنٹ فیملیز کې یو کس وي هغه 25 کاله 13 کاله 40 کاله په دوبۍ مسافر وي او هغه ګټي او د ټولو ته یې راوړي، هغه یې خوري. نو د برداشت په دې نه غټ مثال بل ما سره کم نه دی که نه. نو مقصد دا دی چې مونږ ته دا تعلیمي ادارو په لار باندې، د نصاب په لار باندې او شاته پالیسی میکر چې کم دي هغوی نصابونه، تعلیمونه داسې یو شکل ته راوستي دي چې مونږ یې د خپل کلچر نه مات پرې کړي یو. دویمه خبره، دلته چې کم رول آف لا ده هغې سچویشن تاسو ته پته ده چې هغه هم نشته. نو دا ځوان نسل زمونږ که هغه پیغلې دي او که زمونږ ځوانان دي، نو دلته هغه لیک پیدا شوی دی، دلته هغه شلون او هغه پریکون پیدا شوی دی. کلچر نه خو دی خپل نصاب کټ کړی دی، تاریخ نه خو دی خپل نصاب کټ کړی دی او متبادل ورسره دلته زمونږ په ادارو کې انصاف نشته، زمونږ د قانون بلادستی نشته. هغه څه چې په نصاب کې دته ویل کېږي هلته موجود نه دي. نو دی په هوا کې معلق شوی دی، نه د خپل کلتور شو او نه د خپل د نوي نظام شو. نو دغه یو ستونزه مونږ ته راپېښه ده. نو نور به ملګري ډیبیټ وکړي. ستاسو یو جهان مننه.